طالبان څنګه او ولې پاکستان ته غوسه شول؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ پوره جزئیات هم دلته وګورئ. د پاکستان ادعا غبرګون طالبان پر چینایي انجنیرانو برید د افغانستان خاوره کې نه و پلان شوی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په پاکستان کې پر چینایي انجنیرانو خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه په کلکه رد کړه او هغه یې غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې وبلله. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي پرون چهارشنبې په یوه غږیز پیغام کې چې د دې وزارت په ویبپاڼه کې خپور کړی وویل چې پر چینایي وګړو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي چارې یې په کلکه د پاکستان پوځ سمبالوي. خیبر پښتونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دواړو صورتونو کې یې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی. ښاغلي خوارزمي د دا ډول پیښو د ملامتي ګوته افغانستان ته نیول د موضوع له حقیقت څخه توجه اړولو ناکامه هڅه وبلله. د مارچ په 26مه د خیبر پښتونخوا ایالت د شانګلې ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجنیران او د هغوی پاکستاني ډریور ووژل شو. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري کنفرانس کې ویل چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی وو هم په هغه هیواد کې چمتو شوی وو.